یو څو خبرې درته ښیمه دا یادې کړه. اولنۍ خبره چې یو انسان ته دا پته وي چې دا ګناه څومره سپکه ده او څومره رذیل کار دی، نو دی بیا ځان د دې ګناه لرې ساتي. چې ورته دا پته وي چې دا ګناه څه ده، سپکه ده او رذیل کار دی، نو بیا به ترې ځان لرې ساتي. او چې دا ورسره په زړه کې وي چې د الله چې زه منع کړی یم د دې نه، نو هم د دې د لاسه یې منع کړی یم چې زه په دې سپکو او رذیل کارونو کې واقع نه شم. دا اولنۍ خبره چې ستا ذهن کې وي. دویمه خبره د الله نه یره. که څوک ما ته وایي که نه چې ما له لنډ جواب راکړه چې زه به د ګناه نه ځان څنګه لرې ساتم، نو لنډ جواب یې دا دی، د الله نه یره. کوم سړی چې د الله نه یریږي نو دی ځان د ګناهونو نه لرې ساتي، دې خبره کې شک نشته. نو د الله یره په زړه کې همیشه ساتئ، چې ستا په زړه کې همیشه دی چې یو رب دی، هغه په ما باندې قادر دی، هغه ما هر وخت رانیوی شي، هغه هر وخت ما له عذاب راکولی شي، زه د هغه د باچایي لاندې یم، زه د هغه د زور او د قهر لاندې یم. نو بیا به د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. خو چې د چا په زړه کې د الله یره نه وي، دی به ځان د ګناه نه څه بند کړي. لکه اوس ګوره دا خلک چې کله یو بل سره کیني مجلس کې، او یو پکې دغه خبر روان وي د باچا یا د وزیر اعظم چې مړه دا داسې ده او دا داسې ده، دا ټول ورته ویلی شي. ولې؟ دا خبر به باچا ته ورسي، خبر به باچا ته څنګه ورسي؟ وي نه خفیه ادارو والا دي، وي په دې خپلو خلکو کې راته ناستي، تا به ویرېږم. او چې بیا دننه د خپلې ښځې سره په کوټه کې ناست وي، نو د هغې سره هم څه خبرې نه شي کولی، یېرېږي. چېرې داسې نه دا ښځه مې په خفیه ادارو کې نه وي، دومره یره. او ښه یقیني ورته پته ده چې الله ملایک مقرر کړي دي او هره خبره هغه الله ته رسوي، بیا هم نه یېرېږي هغه الله. لکه دا خو کیدی شي چې ستا سره په دې مجلس کې خفیه ادارو والا ناست وي، دا کیدی شي چې تا پسې شاته حکومت لګېدلی او ستا حرکات سکنات ګوري، دا کیدی شي کې خبره ده. خو دا یقیني خبره ده چې دا هر څه زموږ نوټ کېږي او الله ته پېچولی کېږي. بیا هم د الله نه یېرېږي، بیا هم د الله نه زړه کې خوف نه راځي. نو دویم سبب کوم یو شو؟ د الله نه یره. دریم الحیاء من الله، د الله نه حیا کول. معنی د الله قدر کول. ما لکم لا ترجون لله وقارا، سی چلی تاسو له چې د هغه رب عزت نه کوئ، د هغه قدر نه کوئ. وما قدر الله حق قدري، الله وی د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار. کې شک نشته، د الله ګیله کړې ده ګوره چې د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار. د الله نه حیا دا په اوچتو مؤمنانو کې، او دا د اوچت مؤمن صفت نه نه الله راته ګوري. دا خبره چې د چا په خوله باندې او په زړه کې که نه دی د ګناهونو نه بچ شي، یاره الله راته ګوري. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د شپې به ګرځېدو په کوڅو کې کله چې خلیفه و، نو هغه یو زنانه خپلې لور ته وایي او پی به یې خرڅول، وایي اوبه پکې واچوه. نو هغې ورته وویل، لور یې ورته امیر المؤمنین ګورې د دې نه منع کړې ده، پابندي یې لګولې. نو مور یې ورته وایي دلته امیر المؤمنین کوم ځای کې دی؟ لور یې ورته وایي امیر المؤمنین خو نشته، خو د امیر المؤمنین رب خو شته که نه. دې ته وایي ګوره د الله نه حیا کول او د الله قدر کول. حقه جنۍ هغه بیا د خپل زوی دپاره وغوښته، امیر المؤمنین عمر بن خطاب. او هغه واقعه مشهوره واقعه چې کله
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په سفر باندې وته ملګرو سره او په دې شړو کې یو شپنکې ولیدو ګډې بیزې ساتلې. هغه ته آواز وکړي راشه روټۍ ته هغوی ناست وي کښېنه موږ سره. نو هغه ته یې ویې راځه روټۍ وخوره. هغه وایي زما روژه ده. د دې ځای نه پته ولګي دا څومره تقوادار سړی دی. یو سړی په شړو کې ګرځي ګډې بیزې ساتي او روژه یې نیولې. نو عبدالله بن عمر ورته وویل په دې سخته کې هم ته روژې نیسې او دا ګرمې ګرمې هواګانې چلېږي او دې ګرمۍ ته وګوره یا واو د دې ورځو نه پیدا اخلو د آخرت دپاره. نو ډوډۍ خو خبره ختمه شوه ځکه چې خو ډوډۍ نه خو روژې ده. یو ته یې د دې ګډو بیزو نه یو راکړه موږ له که نه. هغه وایي دا خو زموږ د مالک دي زما نه دي. نو امتحان یې هسې کوو په هغه باندې د هغه تقوا یې کته او پرهیزګاري او د الله نه حیا او د الله نه یره. ورته وایي ستا مالک ته به څه پته ولګي چې ته ورته نه یې نو هغه ته به څه پته ولګي. او یو ګړی ته موږ ته راکړه او تاله به پیسې درکو او تاله به د هغې نه غوښه هم درکو ځان له به روژه ماته کړي. هغه نه دا د مالک ته وي مالک ته به څه پته لګي. نو مالک ته پته که نه لګي نو الله ته خو پته لګي که نه. درې پیرې ابن عمر رضی الله عنهم هغه ته دا خبره وکړه. هغه دقه جواب ورکړو. ډېر ته متاثره شو عبدالله بن عمر او به د ځان سره به دا خبره بار بار کوله وي که مالک نشتی الله خو شتي که او چې څنګه مدینې ته واپس راغی د هغه سړي د دغه شپنکي د مالک معلومات یې وکړو. د هغه نه یې دغه شپنکی هم واخیستو د هغه سره غلام هغه شپنکی ته هم واخیستو هغه ګډې بیزې ته ټولې واخیستې. هغه شپنکی آزاد کړو هغه ګډې بیزې مې ورکړې. د هغه د هغه تقوا نه دومره متاثره شو. دې ته وایي د الله نه یره. دې ته وایي د حیا کول د الله نه. داسې حیا چې په یو انسان کېږي که نه دی د ګناهونو نه بچ شي. بیا څلورم چې ته د دغه نعمتونو قدر وکړي کوم چې الله تعالی درکړي دي. دې نعمتونو قدر وکړي کوم چې الله تعالی درکړي دي. ځکه چې ته چې هره ګناه کې نو په هغې کې به یو نعمت استعمالېږي که نه لازم به استعمالېږي. داسې ما ته سوال شو زه داسې ګناه ما ته وښایي چې د الله نعمت پکې نه استعمالېږي. ذهن کې مې داسې ګناه شته لازم به پکې یو داسې نعمت استعمالېږي چې هغه الله تعالی درکړی. نو د دې نعمتونو قدر دی دې کې او دې کې د الله هم قدر دی. اوس الله تعالی نعمت درکړی ته څنګه رالګې هغه نعمت هم د حق الله په دشمنۍ کې استعمالوي. لکه دې داسې مثال دی چې زه یو کس دا پین ورکړم چې دا واله دا تا ته څه شو دا هدیه شو او سبا له به زه خبر شم چې ده په حقه پین باندې رالګېدلی دی او په پاڼه باندې په ما پسې کنځلې لیکلي نو څومره به زه خفه کېږم. وایم به یاره دا سړی څه بې وفا او ناشکره سړی دی. ما وله قلم ورکړو زما په قلم یې په ما پسې کنځلې مې لیکلي. نو الله به څه وایي د هغه سړي په باره کې چې د دومره نعمتونو الله ورکړو دی راولګېدو هغه نعمت وي همداکه الله په دشمنۍ کې او د نعمت هم قدر پکار دی ځکه چې د ګناهونو سره نعمتونه ختمیږي. ګورئ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله د یو قوم حالت هغه وخته پورې نه بدلېږي چې څو پورې هغوی په خپله ځان خراب کړی دی بیا حالات بدل شي. نو دا شویم سبب شو. څلورم پنځم د خپل نفس د عزت خیال ساتل. بیا به د ګناه نه ځان صبرولی شي. د خپل نفس د عزت خیال ساتل لکه چې ستا زړه کې دی چې دې سره زما عزت هغه خرابېږي او زه یو شریف النفس سړی یم. دا خو د سپکو خلکو کار دی. دا خو د بېدینو او د رزیل خلکو کار دی. زه خو څنګه دا کار کوم چې دا خبره د زړه کې هم د ګناهونو نه وبچ شي الله په توفیق سره. شپږمه محبت الله د الله سره محبت ساتل چې د الله سره دې محبت وي که نه نو د هغه نافرماني وبیا نه کړي. ان المحب لمن يحب مطیع. څوک چې د چا سره محبت کوي بیا د هغه خبره هم مني
او د هغه څه نه ځان لرې ساتي چې په هغې کې بیا د هغه نافرماني. نو د الله سره محبت. اووم سبب دا د ګناه انجام معلومول. د ګناه انجام معلومول چې د دې نتیجه څه ده، دا کوم کار چې زه کوم د دې څه نتیجه ده، دا معلومه که د قرآن او د حدیث نه او د علماو خواله لاړ شه چې انجام دې وله معلوم کړو، نتیجه دې وله معلومه کړه، بیا به دې ځان لرې ساتي. اکثر چې ګناه کې واقعي یا واقع کېږي یا واقع شوي، نو دوی د انجام نه پوره نه خبر. که خبرې مې سرسري خبرې. اتمه وجه ډېره ناشنا، لنډ امیدونه ساتل. څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی هغه دا ووایي چې یار زما دا ژوند مختصر دی په دې دنیا کې، اوږده اوږده امیدونه یې نه دي چې یاره زه به پاتې کېږم او زما به نوسي او کړوسي او دا نه. دی بیا ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. ولې؟ ځکه چې دی وایي چې دغه دی زما د الله سره ملاقات دی، دغه دی زما د الله سره ملاقات دی. نو د کوم سړي په زړه کې چې دا خبره وي چې دغه دی زما د الله سره ملاقات دی، دی په ګناه کې واقع کېږي که ځان به دې ساتي؟ ځان دې ساتي. خو چې هغه یو دی چې نه مړه لا شتي عمر او لا به بوډا کېږم او سپین ږیری کېږم او بیا به بیمارېږم او بیا به مرګ راځي او کله به راځي، دی په ګناهونو کې واقع. نهم سبب چې دا خبره تا ته یادوي چې ګناهونو باندې همیشوالی د انسان اخر خاتمه خرابوي. ګناهونو باندې همیشوالی د انسان اخر خاتمه خرابوي. څنګه؟ بارک الله فیک. د مرګ د راتلو پته نه لګي او کېدی شي مرګ راشي او دی په دغه ګناه کې. دا خبرې خو یعنې چې زړه ژوندی واضحه خبرې دي. کله چې ته یو ګناه کې او دا خبر راوړي چې دې ټیم کې دا خبره زړه کې راوړي چې که دې ټیم کې زه مړ شم، نو چې دا خبره دې ذهن کې بیا به ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. دغه شان لسمه خبره هغه ده چې دا ګناه یوازې په تا باندې بد اثر نه کوي بلکې په معاشره باندې هم بد اثر کوي. چې کله دې خبرې ته ستاسو وي چې بیا ځان د ګناه نه لرې ساتي. لکه یو سړی دی نشه کوي او دی دا سوچ وکړي چې دا نشه کول یوازې مال نقصان نه راکوي بلکې دې دلاسه قوم تباه کېږي، معاشره تباه کېږي، ملک تباه کېږي، دی بیا ځان د ګناه نه بندوي. څو خبرې شو؟ یولسمه چې دا خبره دې زړه کېږي چې دې ګناه پرېښودو سره الله راضي کېږي، نو بیا به ګناه نه لري. چې دا خبره دې زړه کېږي چې دې ګناه پرېښودو سره څوک راضي کېږي؟ الله راضي کېږي، نو بیا به ته د ګناه نه ځان لرې ساتي. دولسمه خبره چې دا د ذهن کې که دا ګناه درته وبخلی شي هم که نه، خو خجالته به یې څه به یې؟ خجالته به یې. کله چې دا ګناه رایادېږي ما ته چا وي چې دا کار کوه، نو بیا به ځان د ګناهونو نه لرې ساتي.